السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې د ترکه د توښیم چې موږ څنګه کولی شو د واټساپ بند شوی یا هم بند شوی نمبر بیرته په ډېر اسانۍ سره خلاص کړو. ملګرو زموږ واټساپ نمبر ولې پوښتنه ملګرو دلته رامنځته کېږي، زموږ واټساپ نمبر ولې بند کېږي؟ ملګرو یوازینی دلیل دا ده کله چې موږ زیات میسیجونه یو چا سره چټ وکړو نو همدې له امله یا هم زیات لینکونه ولېږو نو همدې له امله زموږ د واټساپ اکاونټ بند کېږي. خو موږ باید زر ته زر خپل واټساپ اکاونټ خلاص کړو. د خلاصولو لپاره ملګرو هېڅ هم ضرورت نشته، یوازې هماغه کوم نمبر چې تاسو غواړئ چې واټساپ ورباندې لاک شوی وي بیرته یې انلاک یې هغه نمبر باید موجود وي. یوه وړوکې شانته لیکنه ده، لیکنه زه د یوټیوب ډسکرپشن کې در کومه. د همغه لیکنې په وسیله موږ کولی شو خپل څنګه کو واټساپ بینډ واټساپ بیرته خلاص کړو، انلاک یې کړو. نو ډېر اسانه او ایزي ویډیو د ویډیو تر پایه پورې ګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن ووهئ. که چیرې مو ویډیو خوښ شوه ویډیو درسره لایک کړئ، او که غواړئ زموږ حمایت وکړئ نو ویډیو درسره شیر کړئ تر څو زموږ چینل نور هم پرمخ لاړ شي او موږ خوندوره معلوماتي ویډیوګان تاسو ته چمتو کړو. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو موږ سره اوسېږئ. نو بیا هم ښه راغلاست. درته وایم ملګرو ته زه واټساپ ته راځم، یو ملګري هغه خپل نمبر استولی ده او نمبر ورنه بند شوی دی، زه غواړم ورته خلاص یې کړم نو خپل واټساپ را خلاصوم. نو دا نمبر د ملګرو پاکستان هېواد نمبر، زه غواړم دا نمبر ورته را خلاص کړم. نو دلته څنګه کوم دا نیکسټ وهمه، نیکسټ مې چې وهو نو دلته موږ ته یو اپشن راکوي چې دا ستاسو واټساپ بند شوی دی. نه ملګرو دا کوم نمبر چې دا د ملګرو دا څنګه دی بینډ فرام یوزینګ واټساپ کانټیکټ سپورټ فور هیلپ صحیح ده ملګرو. وایي دا څنګه ستاسو دا نمبر بند شوی دی، د دې لپاره مو تاسو د دې څخه یو سکرین شاټ واخلئ. صحیح ده، کله مو د دې سکرین شاټ واخیست د سپورټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده ملګرو. نو دلته به تاسو د ډسکرپشن یور پرابلم کې صحیح ده ملګرو، دلته به تاسو یوه لیکنه ده، هغه لیکنه تاسو د یوټیوب ډسکرپشن کې در کوم هغه ځای نه دا لیکنه تاسو راخیستلی شئ. نو هغه لیکنه زه راخلم او د کې دا لیکنه د ملګرو صحیح نه ډیر ټیم مای فون نمبر دا کوم چې ما نمبر ورکړی دی ملګرو هز بین بلاکډ بای واټساپ کمپنی آی وانټ لوګین اگین آن واټساپ. صحیح ده ملګرو بیکاز صحیح ده ملګرو دا کوم لیکنه د یوټیوب ډسکرپشن کې څه ده به زه د دې نه را کافي کړم. صحیح ده، خو ملګرو خبر هم پیاز دغه ځای کې به تاسو د مای فون نمبر نه یو خواته ملګرو صحیح مای فون نمبر صحیح ده دا ځای کې به خپل بند شوی یا هم بند شوی نمبر د ځای کې ورکړئ. صحیح ده، کله چې دا ورکړئ نو زه به دا لیکنه اوس د ځای څخه کاپي کړم. لیکنه مې سره کاپي کړو، دا داسې کاپي واخلو او دا به څنګه کو واټساپ ته راشم او دغه ځای کې به ډسکرپشن کې دا به پیسټ کړم. نو کله مې څه پیسټ کړم ملګرو دغه ځای کې به تاسو لیکلی اډ سکرین شاټ، نو دغه ځای کې به کلیک واخلئ، لا بس دلته به خپل ګیلري ورته انتخاب کړئ. دلته به څنګه کوي دا کوم سکرین شاټ چې تر اوسه ملګرو موږ اخیستی یو که نه هغه سکرین شاټ به دلته ورته سلیکټ کړئ. دا ملګرو دغه ځای کې تاسو نه سکرین شاټ قبول نه کړو نو څنګه کوئ د نیکسټ آپشن باندې کلیک واخلئ. نیکسټ مې څه واخیسته نو هلته سرچینګ روان ده نو هلته به وړاندې ځای کې موږ څنګه کوو سکرین شاټ ورته واچوو. نو یوه شېبه انتظار وکړو تر څو دا خپله مرحله سرته ورسوي. نو ملګرو کله مې دلته راوست دلته لیکلی صحیح ملګرو ډیس ډزنټ انسر مای کویشن، نو په دغه به کلیک واخلئ. صحیح ده، ډیس ډزنټ انسر کویشن باندې چې کلیک واخلئ نو دلته څنګه تاسو ایمیل یا که جیمیل یا به ورته سلیکټ کړئ. نو دا مو چې کله سلیکټ کړو نو لږ به ورته انتظار وکاږو ملګرو. کله مو چې انتظار وکاږو نو دغه هلته څنګه ستاسو مکمله ډیټا څنګه کې ملګرو درته راوړئ. نو کله چې ډیټا راواخیستل ملګرو دغه ځای کې دا کوم کرسر چې ولاړ دلته به کلیک واخلئ او هماغه سکرین شاټ به تاسو ورته دلته پکې واچوئ. صحیح ده، خو البته ملګرو هغه اول ځای کې چې ما کوم سکرین شاټ اچوو که هغه ځای کې تاسو نه چېرته سکرین شاټ ونه غوښتي هغه ځای کې سکرین شاټ کار نه کوو نو بیا تاسو کوشش وکړئ دغې لارې نه څنګه کوي دا سکرین شاټ ورته واچوئ. زه به دلته ګالري ته خپل راشم.
دا د ملګرو ما سکرین شاټ پکې واچو. صحیح د ملګرو نو دا ستاسو مکمل ډیټیل راوویست. دغسې د ملګرو د تاسو ټول ډیټیل د کوم سیم کارت استعمالوئ، سیم کارت کوم کمپنۍ ده، نور چې مشکلات چې دي هغه ټول دلته راواخیستل. نو دې لپاره به تاسو ملګرو دا کوم د لیږلو علامه ده ما څه کرسر پرې ودرو، نو په دغه به یو کلیک واخلئ. نو کلیک مو څه واخیسته ملګرو څنګه سو اوس هغه لیکنه دوی ته ولېږل شوه. نو تقریبا نو 3 ساعتونو نیول تر 3 ورځو پورې به انشاءالله موږ ته جواب راکړي چې زموږ واټساپ خلاص او که خلاص نو سو. انشاءالله ملګرو دا طریقه وکړئ 100% ذمهواري سره به ستاسو په واټساپ څنګه سي بیرته کار شروع کړي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي، یو شی مو ور نه زده کړی. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته د کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.